بسم الله الرحمن الرحیم. یقیني مجرب عمل دی. کله چې سړی دا کوي او په یقین زړه یقیني سره کوي، د یقیني زه درته یم چې دا به اثر وکړي، دا به عمل کې راشي او دا حاجت به الله پاک پوره کړي. هغه انشاءالله العزیز چې څومره قرضې ولې نه وي، الله پاک به دا قرضې ستاسو ختموي. انشاءالله رزق کې به پراخي راځي. ورونو اکثر خلک داسې دوی په د قرضو په دې پریشانو کې مبتلا دي. یاره زما قرضې به کله ختمېږي او زه به د قرضو نه کله وزګارېږم. کله ناکله داسې دومره قرضې پرې راشي چې هغه د قرضو کې ایسته د دنیا نه رحلت وکړي او سفر وکړي. بیا هغه بچي وروسته پریشانۍ کې بیا یو قرضدارې راځي او ماشومان یتیمانان. ورونو د دې نوجوانانو ته خصوصي دا درخواست دی، خو د قرضو نه الله دې موږ او تاسو ټول محفوظ وساتي. څوک قرضدار یې الله دې د قرضو مسلو نه الله دې خلاص کړي، الله دې د حلال رزقونو بندوبست وکړي. خو دا یو لویه پریشاني ده، ځکه رسول الله وسلم به قرضداري دپاره جنازه نه کوله، روایت کې راځي. د دې د وجې نه لکه زیموري به یې بل صحابي واخیسته، هله به رسول الله وسلم جنازه کوله. د دې د وجې نه زه تاسو ته دا یو عمل ښیم او دا د کوي یقیني زه درته یم چې دا به اثر وکړي، دا به عمل کې راشي او دا حاجت به الله پاک پوره کړي. هغه وظیفه دا ده چې ماسپښین کله منځو کې سړی که نه د مانځه ډېر اهتمام کوي ورونو، او کله چې سړی منځو کې او بیا مانځه پسې وروستو چې نو دی ودرېږي، یعنې ځان کینې مخ په قبله باندې کینې یا په لارې ځي، ټیم ورسره نه وي. روزانه د ماسپښین مانځه نه وروستو دا درود شریف دی بار بار وایي. دا درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. دا درود شریف دی وای او دا 100 پیرې ویل پکار دي، یعنی دا درود شریف نو دا 100 پیرې دی سړی وای ماسپښین مانځه نه وروستو. زه چې څومره قرضې که نه انشاء الله العزیز الله به دا قرضې د ختمې کړي. خو هر ماسپښین مانځه نه وروستو، هر ماسپښین د مانځه ډېره پابندي کوئ او ماسپښین مانځه نه وروستو دا وظیفه کوئ. انشاءالله العزیز چې څومره قرضې ولې نه وي، الله پاک به دا قرضې ستاسو ختموي. انشاءالله رزق کې به پراخي راځي.